په خیر راغلی درس ته راځو. نن موږ د MS Word شپږم درس وایو. په کوم کې به چې موږ فایل مینو به درته لږ سرسري ووایم. په فایل مینو کې زموږ کار ډېر زیات ده، خو دا یو څو اپشنې چې دي کې ډېر زیات امپورټنټ دي. په دې باندې باید تاسو ځان پوه کړئ او دې نه ستاسو خلاصون نشته ده. لږ درته دا وایم سرسرن. بیا چې کله موږ دغه هوم مینیو هوم ټیب چې کوم دا انزرټ ټیب ډیزاین او دا ټیبونه مو چې کله ختم کړل مکمل د هر څه نه بېغمه شو خلاص شو، بیا راځو فایل ته چې کله راغلو بیا به تاسو راسئ آپشن کې به تاسو وګورئ مکمل چې څه کنټرول د MS Word ده هغه ټول په همدې ځای کې موجود ده او پروت ده. تاسو ته به زه وښایم ډېر یو ناشنا ټریکس به تاسو پکې وګورئ، ناشنا چلونه او ډېر یو زبردست سیسټم به تاسو په خپله ځان ته وکولی شئ چې جوړ او برابر یې کړئ. نو خدا بیا بعد کې خبر دی، اول به تاسو هلته ځان پوه کړئ، آپشن وپېژنئ، هر څه وپېژنئ. نو بیا که موږ دلته راشو فایل مینو کې کار کوو تاسو لپاره به ډېر زیات اسانه او ډېر زیات به جالب وي. اوس به زه راشم تاسو ته به زه یو کمانډ وښیم. دا کمانډ تاسو زده کړئ چې د ډېرو زده وي، خو بیا هم غواړم چې ته وښیم ډېرو ته پته نه اوسي. نو هغه کمانډ زموږ سره چې کله الریډي په دې کې یو دانه کوډ پکس کېږي چې موږ کولی شو تاسو نوم سره پر مثال دلته یو نوم لیکم چې علي، کله چې زه علي ولیکم او انټر پریس کوم ماته لیکل راشي بس ته یو پاراګراف یا 10 پاراګراف 10 پاراګراف چې موږ غواړي تا په تیار لیکل کړي به ټول درته راځي. نو دا موږ خپل هم سیټ کولی شو. زه راځم دې کې ایکوال پریس کوم او تاسو ایکوال لیکم، بیا ولیکم RAND. بیا به تاسو داسې کار وکړئ چې زه به کیبورډ راوړم په سکرین باندې تر څو تاسو ته وښیم چې ځینې بټن سره تاسو اشنا او بلد کړم. زه راځم دې کې راوند بریکټس اخلم. اوس راوند بریکټس به تاسو څنګه اخلئ؟ شفټ دا بټن او دا 9 چې دا پریس کړئ سٹارټ او بیا شفټ او بیا دا 0 بټن چې دا به تاسو پریس کړئ. دې سره به تاسو راوند بریکټس ولیکل شي په کیبورډ کې. نه دا ګورئ ورته دلته راځم شفټ او ورپسې 9 چې کوم د 9 دا پریس کوم او بیا شفټ ورسره 0 پریس کوم. نو ما سره به څه وشي؟ دې سره به زما راوند بریکټس ولیکل شي. صحیح ده؟ دا راوند بریکټ شول زموږ سره. اوس چې کله زه راسم پرنتیسز هم دې ته ویل کېږي، راوند بریکټس هم ورته ویل کېږي، پرنتیسز یا راوند بریکټس. چې زه کله اوس راشم انټر پریس کوم له خپل کیبورډ نه، ما سره تاسو ته خو ښکاري نه، خو چې کله کیبورډ نه انټر پریس کوم نو ما سره څه کېږي؟ اتومات دومره لیکل کېږي. وګوره د سایز یې ما زیات کړی دی، وګوره ما سره دومره لیکل وشول. فلحال دا په څه وجه باندې؟ دا په دې باندې چې مخکې نه دوی د مایکروسافټ کمپنۍ والا یا د MS Word چې چا جوړولو هغوی پکې دا الریډي پکس کړي دي چې کله یو کس راځي او تا ته ولیکي چې ایکول RAND او بیا ورپسې قوس سټارټ کړي او قوس بند کړي. نو چې قوس سټارټ او قوس موږ بند کړو بیا څه کېږي؟ ورپسې دا لیکل اتومات راځي، انټر پسې پریس کو دا لیکل کېږي. دا وګوره دا په دې خاطر باندې دا کمانډ باید تاسو یاد وساتئ. اوس چې موږ کله راشو په دې کې موږ خپل کار ترسره کوو. صحیح؟ په دې کې موږ څه کوو؟ اوس راځو خپل کار ترسره کوو. بیا لیکل ته ضرورت نشته چې زه به راځم او بار بار به دلته کې لیکل کوم، نو هغه به زما نه بیا ډېر زیات وخت اخلي. که زه غواړم ځان دپاره ډمي ټکسټ جنریټ کړم، همداسې د فریکټس دپاره ټکسټ راوړم، نو زه به څه کوم؟ ایکول RAND لیکم د کیبورډ نه، قوس سټارټ او قوس بند او بیا پسې انټر پریس کوم، نو اتومات به دا لیکل زما دپاره کېږي. وګوره دا څومره غټ سهولت شو زموږ دپاره. صحیح طریقې سره موږ کولی شو چې دا ځان ته لیکل سیټ کو ولیکو. بل تاسو کولی شئ چې غوښتل مو پریکټس وکړئ او لیکل راوړئ، د هغه دپاره درته طریقه ښیم. هغه دا ده چې تاسو غواړئ ایکول RAND دا خو ډېر زیات لیکل راځي، زه غواړم چې یو پاراګراف راشي، تاسو به داسې کې یو ولیکئ. اوس به تاسو سره یو پاراګراف لیکل کېږي. اوس په کات زموږ سره څومره لیکلو شول؟ یو پاراګراف لیکلو شول. یقین مو چې نه کېږي داسې کار به وکړم. اوس به درته وښیم. لیکم چې ایکول RAND دا د سټارټ بند او دا هم دا ده. صحیح؟ دا موږ سره څومره لیکل راشي؟ یو پاراګراف لیکل به زموږ سره راځي. همدا شانتي که ته غواړې چې دا لیکل ډېر زیات غټ دي نو ځکه تاسو ته صحیح نه معلومیږي، زه سایز کموم او اوس راځم د ذکر ته لیکل کوم. لیکل زه څنګه کوم؟ لیکل زه دې طریقې سره کوم. ایکول RAND او ورته وایم چې ما ته څو پاراګراف لیکل راوله؟ 15 پاراګراف لیکل راوله. اوس دا پسې پریس کوم. اوس وګوره یو پاراګراف 2 پاراګراف 3 4 او 5 پاراګراف لیکل زما سره راغلل. هغه ځکه غټ ښکارېدل چې هغه ځکه څه لیکل غټ ول نو تاسو ته زیات ښکارېدل. ایکول RAND لیکم او بیا داسې کې زه ورته لیکم چې یو پاراګراف مې پکار ده، یو دې پکار ده نو پریس کوو. وګوره یو پاراګراف لیکل تاسو سره راځي. که 10 پاراګراف دې لیکلي ایکول RAND 10 پاراګراف دې پکار دي، هغه هم 10 پاراګراف لیکل به تاسو سره راشي. اوس تاسو کولی شئ چې په دې باندې خپل پریکټس ترسره کړئ. تاسو ته اسایمنټ وغیره چې درکوم تاسو دې طریقې سره په اسانۍ باندې ترسره کولی شئ. نو خدای دې وکړي چې دا کمانډ باندې تاسو سره خلاص شوی اوسي. ایکول RAND بیا قوس سټارټ او قوس سټارټ او قوس بند. اوس که تاسو مابین کې څومره ولیکئ ورته هغومره پاراګراف راځي، او که نه اتومات تاسو انټر پریس کړئ نو خپل لیکل چې دې کې کوم ثبت شوي هغه به ورسره راشي. دا اوس زموږ سره دا کمانډ. بل تاسو چې کله لیکل وکړل اوس غواړم چې زما دا فایل فرض مثال زما سره اوس
پوره شما دومره دا کار وکړلو اوس تا لیکل ما کړي تا کتاب ولیکلو بس تا یو پرچه جوړ کړل یو سیستم ریزري برابر کړل اوس خدا ثبت کول هم غواړي کنه سره کوم تم کول شو چې دا مونږه سیب کو ځان سره وی ساتو تاسو چې کله یو فایل اول ځل لپاره ما ګور خلاص کړو غواړم چې دا ځان سره سیب کم زه بس کوم کنټرول اس په پریس کوم له کیبورډ نه نو ما سره دا اتومات څنګه کیږي پریس کیږي سیف کیږي ما سره دای شارټ کټ دا شارټ کټ مونږ کولای شو چې په خپل ځان ته بدل هم خو ستر کې سره بدلیږي طریقې ته خیمه پر مثال کنټرول اس ته دا چینج کې بل یو هر څه چې کنټرول پر مثال جی سره د ما سره سیف شي کنټرول سی سره د سیف شي کنټرول دبليو سره د سیف شي نو دا غو شان ته کولای شي چې دا بیا کمانډ نه شارټ کټ کې نه ورته چینج هم کیږي د تخیم مرته ویل چې بیا موږ فایل مینیو کې هغه ټول شیزونه وایو اوس په حال زه اعظم دا فایل ځان سره څنګه کوم زه صف کول غواړم لیکل می وکړل دا هر څه شوی دي دا ما سره کوم لیکچر دا ما سره لیکچر آی تھنک چې 6 دا یا 5 6 لیکچر وسی دا ما سره لیکچر 6 دا اوس دا غواړم چې دا زه سیف کم څنګه کوم دا زه ځان سره ثبت کم نو اوس د دې ثبت کول لپاره موږ څه چل کوو راځو دغه ته فایل مینیو ته تاسو راشئ او فایل مینیو کې د دې لپاره اپشن دا سیو باندې کلیک وکړئ او چې سیو باندې مثلا کلیک وکړو کمپیوټر کې براوز کوي آنلاین ډرایو کې اچوي نازي کمپیوټر کې اچوم کمپیوټر په کوم ځای کې په ډیسکټاپ باندې ډاونلوډز فولډر کې ډاکومېنټس فولډر کې کمپریس فولډر کې مای سی وی فولډر کې کنه بل ځای کې کوم فولډر پروت ده زه ورته وایم چې په ډیسکټاپ باندې کزه ته په چیرته پیسټ کوم ډیسکټاپ باندې ډایرکټ کلیک کوم یا دلته کې راځم براوز کوم براوز کولو مطلب دا دی چې زه اوس ګورم چې کوم ځای کې زه غواړم د ځان سره سیو کوم پر مثال لوکل ډیسک ډرایو تر دې کې زما سره خې ډېری فولډر موجود دي او چې زه هر ځای کې وغواړم د ځان سره کولای شم چې په هغه فولډر کې ځان سره سیو کوم یا دلته کې د سیو کوم فولډر دنه نه زما اولته کې سیو بټن پریس کوم د زما سره څنګه شي سیو بشي خو راځم تاسو د لاخ په ایدل لپاره تاسو چې اوس سیو کوئ نو را بشي کنټرول دلته ورشي کنټرول اس پریس کړئ یا ډایرکټ فایل مینیو پس براشي سیو په کلیک کړئ او سیو نه پس کمپیوټر باندې کلیک کړئ یا همدا شانتي غواړئ چې د کمپیوټر ډیسکټاپ کې غواړم چې سیو کوم او دلته ورته نو مرکه چې فرض مثال دا زما سره لیکچر چې دا لیکچر زما سره چې د دې لیکچر فاست 6 دا براشي بیا د دې کې تاسو وای دا فایل نیم شو د دې کې تکول شي خپل نوم ورته ورکړئ بل خبره ده تاسو باید وپیژنئ ګوره هر څه یو ایکسټنشن لري د ایکسټنشن په واسطه باندې موږ یو شی پیژندلای شو لکه څنګه چې پر مثال یو گاډي موږ نمبر پلیټ په واسطه پیژنو موږ چې یو بل پیژنو د نوم په واسطه باندې پیژنو همدا شانتي که تاسو غواړئ چې د کمپیوټر فایلز پیژنئ دغه د لپاره موږ ایکسټنشن لرو ایکسټنشن چې دا ایکسټنشن دا .docx چې کوم دا .cox چې دا ایکسټنشن دا کله چې تاسو راشئ دا وګورئ .cox د دې ایکسټنشن دا 2013 نه اخواته چې څومره راځي یو ایکسټنشن .cox دا او دغه نه ښکته چې د .oc دا صحیح ده کنه .oc دا د دې چې کوم ایکسټنشن دی د 2013 16 19 هغه .docx دا پر دې مثال تاسو چې دا فایل نه پیژنئ دا ورډ فایل دا څنګه پیژنئ د دې پیژنګلوي دا څه کې د ورډ د فایلونو چې تاسو دا ورډ فایل نه پیژندل غواړئ نو د څه شي نه پیژنئ ورډ فایل نه چې موږ پیژنو هغه موږ د ګوره ورسره دا ایکسل فایل څه پیګم چې دا ایکسل فایل د ایکسټنشن وګوره XLSX د صحیح ده دا PDF د ګوره سره .pdf لیکل شوی دا زپ فایل سره فرض مثال نو دا وګوره زپ راځي ورسره HTML فایل سره HTML راځي هر فایل چې موږ پیژنو د ایکسټنشن په واسطه باندې پیژنو نو د ورډ فایل ایکسټنشن دا تاسو ته په امتحان کې متل شي په انټرویو کې د خلک پوښتنه کولای شي چې د ورډ فایل ایکسټنشن چې تاسو ورته وایي .docx د دې ایکسټنشن دا کوم ورژن 2013 نه اخوا ټول دغه ورژن باندې پیژندل کیږي دغه مخکې DOC نو دغه خبره شو ځان سره به دقیقاً ځان سره به نوٹ کړه که زه راشم یقینونه کې دلته کې به ته پریکټیکل وخم په مثال دا زما سره ګور ورډ فایل .cox د دې شه دا د ایکسټنشن د ویډیو بیا پر مثال MP4 ورسره لیکل کیږي دا رقم دا ویډیو باندې ډیپند کوي کنه او سره خپل ایکسټنشن ورسره راځي اډیو سره MP3 راځي نو د ورډ ایکسټنشن چې دا MS Word .docx در سره او پیژنې او دی باندې ځان خه دقیق فوي کیا بل راځو موږ غواړو چې ایکسټنشن څنګه کولای شو اف آن کو ځکه څنګه کولای شم چې ایکسټنشن په خپل فایلز کې چې دی هغه موږ آن اف کو د ایکسټنشن د آن اف کولو لپاره به تاسو راځئ ویو ته راشئ ویو نه پس بدلته کې راشئ چرته کې دا فایل نیم ایکسټنشن ګوره چې هر ځای تاسو لاړ صرف فایل منیجر تاسو اوپن کړئ راځم د کې فایل منیجر ګور اوپن کوم وینډوز ای د دې شارټ کټ ده کله چې فایل منیجر اوپن کوم تاسو براشي د کې ویو راته وخایا اول خو دا فایل تاسو نه سیټ کولای شئ څنګه ته وخی دا فایل نه ایکسترا لارج غواړئ سمال غواړئ دا شانتي غواړئ
دا شانتي غواړي کله چې ډیر عمر کو ته لای دی ختم نه وسی دا شیزونه به څنګه صبر شکل تاړو ما ته خو ما سره مخکې دا شانتي نو صح انسان ورتنګي کې موږ مې دا وخت تیر شوی دا زکه درته وایم سیدا کله چې موږ سره اول وخت کمپیوټر نو دومره موږ دا اوس مان څنګه خودل کېږي مخکې خو هغه شانتي خودل کې ډیر خوان به کولو او زمانہ فایل نه پکې ورک شول دي نه تاسو کولای شئ چې کوم قسم ته دا فایل نه چې کوم دی په یو فولډر کې تاسو شو سي نو یې غزي کې تکول شي دا ورته سیټ کې صحیح ویو نه یو درشه ویو مطلب خودل درته وی خي د دې کې نیویګیشن پینل د څنګه برابر سیټ شي پریویو فین او دا ډیټیلز وسره راځي نه راځي دا ورته کې تاسو امبیان سایزر سخی درته دی فایل وړ باندې مکمل معلومات درکړي خو زمون کار له چا سره د ایکستنشن سره دا فایل سره د ایکستنشن شو شي کنه کله چې زه نه چیک خو تا کوم اوس تاسو راشي کله تاسو یو فایل سره ایکستنشن لید زه تاسو ته جوړم درکم یو فایل سره زمونږ ایکستنشن نشته دا اوملیدو که ایکستنشن به تاسو کوی راشي فولډر نه پس راشي دلته تکي ویو نه پس تاسو فری کې ایکستنشن کې فایل ایکستنشن فایل نیم ایکستنشن سره چیک ولګوي دا تاسو سره شو شي ما درته ویل چې زه کوشش کوم چې د ورډ تر څنګ نور هم ډیر شیزونه مونږه یاد کوزدای کو ها دا چې کله سیو باندې کلیک وکړو کولای شي چې کوم ځکه سیو کول غواړي غزه کې دا فایل ته سیو کې ډیسکټاپ کې سیو کوم مخکې هم سیو کړو کنه آی تھنک سو چې سیو کړم دا خلا ما فایل نه سیو شوی ورته کوم چې تکله دا کلوز کوي ته آپشن درکې کې نه سیو شوی چې دا سیو کوي نه سیو کوي که دا میسج کینسل کوي ورزل ته څنګه دا کلوز کوم ماته چې دا تا دومره کار کړی دا اوس ته دا سیو کوي که نه سیو کوي هو زه سیو کوم چې سیو کوي کوم ځکه سیو کوي په ډیسکټاپ باندې سیو کوم پسونه می سیو کوي د لیکچر په نوم سیو کوم په ورډ کې سیو کوي ورته کې راځي په پی ډی اف کې سیو کوي همدا شان دي نور کوم فایل نه چې کوي تاسو په چی کې سیو کول غواړئ په کوم فارمټ کې سیو کول غواړئ ورډ 2009 هغه ور 97 او 2003 دی کې سیو کوي ورغه ایکستنشن وګورئ چې دا ډاټ ډي او سی د ماته ویلو کنه یغه نه مخکې چې کوم هغه ډاټ ډي او سی په دې کې سیو کول غواړئ ویب پیج کې سیو کول غواړئ کوم یو کې ایکس ام ال کې سیو کول غواړئ کوم یو کې است غواړئ سیو کې سي دا خپل استعمال لري سي دا هر ته ضرورت شته دی هر یو ته ضرورت شته مونږ بیا کوم خلک تاسو بیا خپل وګورئ بل راځم پر مثال زغونه پی ډی اف کې سیو کوم پی ډی اف باندې کلیک کنه تاسو ته کوم فایل نه لګم اټول زدي کې سیو کوم پی ډی اف کې سیو کوم صحیح بیا د کې نورم شیزونه ست خبر شته به چې کله پی ډی اف دی ورته تاسو سره پی ډی اف کې سیو کیږي زه غواړم چې نه په ورډ کې سیو کوم ډاکومېنټ کې ساده ورډ ډاکومېنټ کې به زما سره سیو شي کله چې دا زما سره سیو شو دا فایل سلته کې دا سیو شو او راغلو لیکچر په نوم باندې فایل دا فایل زما سره تیز کې راغلو اوس که زه راشم دوباره دا فایل اوپن کوم او بیا زه په دې کې ایډیټینګ کوم څه کوم ایډیټینګ کوم فرض که زه راځم او د دې کې ونه دا شیزونه ختموم دا شیزونه چې زه نه ختم کوم څنګه صحیح او زه غواړم چې دا فایل ځان سره دوباره سیو کوم د کې ما کمای زیاتوالی وکړلو نو شیزونه په کې راوړل فرض کړه شیزونه مونږ ختم کړم نو شیزونه په کې راوړل او زه څنګه کولای شم چې دا ځان سره سیو کوم د سیو کول څنګه کیږي کله چې یو فایل ته دوباره یا غواړي چې یو فایل په څو ځایونو کې ثبت کړي دغه لپاره موږ سیواز وایو سیواز زه په سیواز باندې کلیک کوم سیواز نه پس راځم ډیسکټاپ ته او ډیسکټاپ نه پس چې په کوم ځای کې ما په کار وی دلته کې وګورم ته آپشن درکې تی کوم ځای کې سیو کول غواړي هغه ځای کې ته سیو کولای شي ډرایو کې کوم فولډر کې سیو کوي هغه کلیک کوي هغه ځای کې ودا سره سیو شي او کنه غواړي چې ډیسکټاپ باندې ډایرکټ سیو کې ډیسکټاپ کلیک کا ډیسکټاپ کې فولډر شته کوم فولډر باندې سیو کوي نه سیو کوم خالي تاسو نوم ورکې فار مثال ته زنو ورکوم چې سیباز د زمونږ سره دا کنه پر مثال سیباز دا سیب او سیباز تر پارک منځ پارک دا چې سیب یو ځل کار کوي اول ځل لپاره کار کوي سیباز سو ځله په سو ځایونو کې په سو مختلفو نومونو سره کولای شي فایل سیو کې او دې بار بیا موږ څه کوو سیباز وایو ګورم مې سیو کړو ځان سره سیو شو کنه اوس کو دوباره زرا شمه دا فایل ځان سره سیو کوم په دې سیو کار بیا نه کوي ګورئ سیو کار نه کوي ته مجبور چې دا ځان سره سیو کې کنټرول اس د سیو شارټ کټ او د سیو شارټ کټ چې د F12 دا چې دا F12 د دې شارټ کټ دا ګوره د کنټرول اس چې هغه د سشي په شارټ کټ او کنټرول پلس اس دا چې دا د سیو شارټ کټ او کنټرول پلس کنټرول نه F12 چې کله کې ورن تاسو پریس کې فنکشن کې دا چې کله تاسو پریس کې دا د چیپ شارټ کټ دا د سیباز دا دوه تر منځ فرق دا برکې دا چې سیب مونږ کولای شو یو ځل په یو نوم باندې فایل سیو کو او سیباز دا کار کوي چې په مختلفو ځایونو کې په مختلفو نومونو سره امغه فایل لازم چې بل ځای کې سیو کوم دا سیب کوم ځای کې سیو کوي فار مثال په ډاکومېنټس کې سیو کوم په کوم نوم باندې سیو کوي زه تل ته کې بل نوم ورکوم سیباز ونه ختموم په مثال سیو ورته ورکوم ته کولای شم په دې فارمټ کې سیو کوم یا غواړم چې بل فارمټ کې سیو کوم دا فایل په غزه کې زه ثبت کولای شم او دا زمونږ سره سیباز کله چې ته یو فایل کې ایډیټینګ وکړي او بیا غواړي چې سیو کړي بیا ته سیباز نه کار اخلي او دا سیو کوي په مختلفو ځایونو کې غواړي په مختلفو نومونو سره غواړي او فایل ثبت کړي نو کولای شي چې بیا ته د سیباز څخه کار واخلي
سیب او سیب بس ترمنځ دا فرق شو. شارټ کټ کیا نه وي دا به یادوي. شارټ کټ یادول درته حتمی او ضروری دي چې شارټ کټ تاسو نه زه تاسو یې په افس کې سپیشل کېدلای نشئ، تاسو مسلکی کېدلای نشئ. شارټ کټ چې ډیلی ته 2 3 15 څومره چې وي یادوي نو بس ډېر چکه دریاب میشه بری اوس یاد کړل دوبلو زیاده نو بس کې سره جوړه شوله. بل زمونږ سره په دې کې چې دا هغه زمونږ سره چې دا نیو دا انفو چې کله راشم انفو کې ګور معلومات ماته راکړي. اول چې دا انفو د فایل په اړه باندې معلومات دي، سایز دومره کې به دا دومره پیجز مې اخیستې دي، دومره ورډز دي پکې، دومره ټایم کې ما دا فایل اډیټ کړی دا، دومره کار مې پکې کړی دا. دغه د مایکروسافټ اتر دغه شیز ما اکاونټ نه جوړ کړی، کوي د اکاونټ نوم هم راتللو، تاسو خپل هم کولای شئ ورته لاګین شئ. کمنټ پکې نشته دا، کولای شئ کمنټ ورته اډ کړئ، همدا شان ټیګز مکس پکې اډ کړئ، ټایټل ورته ورکړئ، پوښتنه ته کولای شئ دیز نه ورته ورکړئ. زه غواړم په انفو کې یو خبره درته وکم سره پروټیکټ دا غواړم چې خپل فایل ته پاسورډ ورکم. اوس زما مهم فایل فرض مثال د امتحان سوال نه دي دا ما جوړ کړل سیټ مې کړل، که زه چېرته کې راشم او دا فایل اوس راځي ګوره دا فایل لکه زما سره هر څوک کولای شي په اسانۍ باندې څنګه کې اوپن کړي. زه غواړم چې همدې فایل ته څو کم یو پاسورډ ورته ولګوم. د کې مهم معلومات دي زما پکې اکاونټ دا اکاونټ ډیټیلز دي پکې، او اکاونټ ډیټیلز نه بغیر پکې زما چې زما پکې د بانک اکاونټ نمبر ده پکې. کو زه چېرته فرض کړه فایل یو کس راشي خلاص کی او استاد څومره پیسې دي لاړو کار درته وکړلو، همدا شانتي ک نور ستا مهم معلومات وي پکې او غواړي چې هغه ته سیب وساتي تر څو کې خلاص وفن نکي. او تاسو چې غواړئ دا رقم ته سیب کړئ یو فایل راشي نو انفو نه پس په پروټیکټ باندې کلیک وکړئ. پروټیکټ نه پس به تاسو راشي انکریپټ وذ پاسورډ نه پس دلته کې او ته پاسورډ کې فرض مثال پاسورډ کوم 1 2 3 دا مې ورکړو اوکې کوم، بیا ته دوباره ری انټر کا پاسورډ 1 2 3 بیا پریس کوم دا بیا اوکې کوم. اوس به دا ما سره څنګه شي دا پاسورډ به زما سره اوس چې زه راشم دا فایل کلوز کم او دا مې بند کړلو، صحیح ده بند مې کړلو. اوس دلته کې راځم دا فایل اوپن کوم، صبر فایل ته راشي، فایل نه پس راشي پروټیکټ نه پس راشي انکریپټ پاسورډ ته ورکوم 1 2 3 اوکې کا بیا پاسورډ ورکا 1 2 3 هغه سیم پاسورډ به دوباره انټر کوي 1 2 3 غلط دی کو بیا کار نه کوي دا چې کله وکړو او بیا راشه فایل څنګه کا سیو کا کوم ځای کې سیو کوي ما ته چې کله ته بیا دوباره فایل سیو کوي چې کوم ځای کې سیو ازي کا په ډیسکټاپ باندې راته سیو کا هغه سیم نوم دی اوسي چې کله دا راوخلو ما ته سوې چې دا ما ته خاصه کې ریفریش شي. اوس چې ذکر راشم دا فایل اوپن کوم مالته سیو نه کړو ډایرکټ مې اوپن کړو بند کړو کنه چې اوس کله دا فایل اوپن کوم نو پاسورډ غواړي امید له زمانه چې کوي پاسورډ غواړي اوس ما ته سوې پاسورډ شي یوازې ماته یاد ده بل به چاتم نه یاد ده پاسورډ تاسو خو ذکر درته یاد ده څوک د سره نه اوسي به غوي ته نه یاد که زه غلط پاسورډ پریس کوم فرض مثال دا اوس بل څوک راځي غلط پاسورډ کوي کار به نه کوي خیال هم ده غلط پاسورډ ته څوک ورکی ګوره کار ته نه کوي نو د دې په خاطر باندې نه کوي چې کله د پاسورډ خپل کس راشي اوس کو غواړي چې هغه د اوپن کې 1 2 3 پریس کوي او دا اوکې کوي نو اوس کولای شي چې دا فایل څنګه کوي ورسره خلاص شي. په دې طریقې سره تاسو کولای شئ چې خپل فایلونه مو خلاص کړئ او بیا څنګه کوي ورسره پاسورډ ورته ورکړئ رجسټریشن په ولګوي. دا یو ډیر مهم درس تر څو ماشومان د فایل خراب نه کی بل څوک د فایل خراب نه کی دفتر خو کمپیوټر د سی چې برج مثال 15 کسان په کې کار کوي هر څوک راځي کله یو نمبر کله دی بل نمبر نو ټول څه کوي کار پکې کوي. یو خو کور کې هم دلته ما انتادي دلته د چری کټ کوم نو ماشومان ډیر زیات شور کې او تنګ کړم ما بیا نه راغلم کوته نن راغلم ټول نه تاوی در اوس څنګه بیا بل ماشوم راغی بس نه فيږي خبره زه کوشش کوم چې زه سره لیکچر ریکارډ کړم او دا شو زمونږ سره سیف کول او پاسورډ طریقې سره یو فایل ته تاسو څنګه کولای شئ پاسورډ کوي یو خبره ډېری زیاتې دي ریکسټریکشن په لګي صرف یو کاس ریډ کی ډېر یو غوټي کی سیدی کی کنه چې هغه زو ته کوم لیکچر په بیا څنګه شي غټ بشي او کوی چې نه پیوش پکې یاد او راشي انلاین شي او شروع به تاسو کوم سحر چې د زنګونه کوي ملامه به د ورډ نه بیخ وستي صحیح ځان نه خلاصو یادوي زموږ هدف چې دا یادول دي انفو کې چې کې موږ ته معلومات راکول کیږي کولای شو پاسورډ انسټرکشن وغیرہ په ولګو دا دوه تر کې موږ کولای شو نیو پروسس کې غوړم نوې فایل واخلم نو زه کولای شم چې نوې فایل واخلم د سټ لارینه د نیو لارینه زه چې کله زما نت کنیکټ وي ورسره نو به د ځکه ګورې چې کله نیو باندې کلیک وکم زه خاطر کوم صبر ته کار وکم د کیسې ډېری دي فایل برته ایډیټ هم کوم صحیح ده د کې تاسو سره ریډیمیډ فایلز راځي او ډیر زیاته ته پکار کیږي. اوس په خدام شولو بل چې زه غواړم فرض مثال د کې مالی کلو کړل زه غواړم چې همدا فایل سیب کما خو لکم زنه سافت کم همدا فایل زه سافت کول غواړم
له کوم ځای نه ثبت کول غواړم همدا فایل ده بیا دې ما سره سیف شي او دې ته زه یو پاسورډ هم ورکول غواړم را به شم سیف ته سیف نه پس راشه کمپیوټر نه پس راشه ډیسکټاپ نه پس راشه دې ځای ته ټولز ته تاسو چې کله مو دا سیف کولو ټولز نه پس جنرال آپشن ته تاسو راشئ اوس درته وګورئ جنرال آپشن کې فایل انکریپشن آپشن فار دیس ډاکومنټ اوس ما زه غواړم پاسورډ ورته ورکړم فرض مثال زه پاسورډ ورکوم چې 1 2 3 4 5 هماغه سیم پاسورډ ته په دې ځای کې دوباره بیا ورته ورکړم زه بیا ورکوم 1 2 3 4 5 اوس دلته کې ماته آپشن کې ریډ اونلی ریکمنډډ ته غواړي چې یو کس پر مثال ایډیټ پکې ونه کی صرف دی ریډ کی دا فایل ورته خلاص ریډ کول شي خو نور دی ایډیټینګ نشي کولای نه دی ریډ کوي اسمن ضرورت نشته وته بیخي دی ریډ کوي نه او دا دواړه مې ورته ورکړل پاسورډ دا زه اوکې کوم صحیح ده دا مې چې اوکې که اوس ماته وایي چې پاسورډ دی ورته دوباره ورکړه ښه صحیح ده 1 2 3 4 5 پاسورډ مې ورته ورکړ دا مې اوکې بیا وایي دا پاسورډ ورته ورکړه 1 2 3 4 5 خیال هم دا ورته سم در باندې نکاح تړي که نه ښه دغه شان چې کله دا شیزونه وشول دا فایل اوس پورې ما سیف کړی نه ده کوم ځای کې زه سیف کوم په ډیسکټاپ باندې سیف کوم او دلته کې دا زه فایل باندې اوس وکم سیف باندې مې کلیک وکم اوس زما سره دا فایل سیف شو دا فایل به زه اوپن کم زه کال پس راځم زما فایل کې به هیڅ تغیرات راغلي نه اوسي څنګه مې چې فایل سیف کړی هماغه شانتي به موجود وي یعنې ولې به ځکه هماغه شانتي موجود وي ځکه به هغه شانتي موجود وي چې چا سره دا دی پاسورډ نه چې راخلاص کړي او د جرأت وکولی شي تر څو په دې کې درته ایډیټینګ وکړي چې کله د فایل خلاصې ګور ریډ کولی هم نشي ما درنه څه غواړي پاسورډ غواړي چې پاسورډ ورته نه یاد دی نشي اوپن کولی وګوره زه هم نشم اوپن کولی صحیح ده چې نشم اوپن کولی نو زه به څه کوم چاته چې پاسورډ یاد دغه کس به ورته راولم هغه کس زه خپله یم دا راغلم دا شی مې دا اوپن کړه اوپن نه پس مې 1 2 3 4 5 پاسورډ ورته ورکړه دا مې انټر اوکې کړه بیا راته بیا پاسورډ ورکړه 1 2 څه شوې ته مړه 1 2 پاسورډ ریډ اینډ موډیفای پر مثال ته غواړي چې دا ریډ کیا موډیفای کې پر مثال کې لیک تغیرات راولي دا ریډ کوي یو ته لپاره موږ پاسورډ ورکړی صحیح ده دا به زه راولم او دا به زه اوکې کړم اوس ورته زموږ سره څنګه شولو خلاص شولو اوس که څوک غواړي چې دې کې تغیرات وغیره راولي کولی شي چې پکې ترسره کړي صحیح دا زموږ سره د فایل د اوپن کولو او بل د کلوز کولو طریقه او چانس بیرته چې ختمو یا مغز ته ورشئ غز نه ورته پاسورډ ختمولی هم شئ دا شو یو فایل تاسو څنګه پاسورډ ورکولی شئ سیف کول شي دي او بیا هغه نه پس د سیف کولو سیو او سیواز ترمنځ فرق شي دا خبره مې درته وکړلې او ایکسټنشن څه ته ویل کیږي ایکسټنشن څنګه تاسو آن کولای اف کولای شئ ټولو کې مې ته خبرې وکړلې زه په کور کې هم لیکچر صحیح ریکارډ نه شولو کله چې خاموشي جوړه شي بیا کوشش کوم چې څنګه راغلم ډایرک آرام ملان د کړی ناس نه مجاول چې تاسو لیکچر ریکارډ کم دینه چې بیغمه شم بیا به زه فارم ډوډۍ مخورم بیا به زه آرام وکم بیا به زه هغه نه پس کسی کوم او ډایرک راغلم کوټې ته تاسو ته مې ریکارډ وکړ او ریکارډ نه پس به تاسو اوس لیکچر وګورئ ځان ته نوٹ کې اخلئ چې مهم پوینټس دی هغه ځان سره ټول دقیق نوٹ کوئ چې ته په درد خوړل کیږي او ډیلی به تاسو ضرور یو نه یو تخنیک به تاسو یادوي ضرور به تخنیکات یادوي ډیلی به تاسو یو څه نوي راوړم چې هغه تخنیکی او ډېر زیاته هم اوسي نو چې کله تاسو میاشت دوه تیروي ان شاء الله تاسو نو د کمپیوټر مسلکی یوزرز مسلکی استعمالونکي چې خلک تاسو کمپیوټر استعمالوي کمپیوټر به استعمالوي خوان به خلکو ته ورکړي پوه شوې چې دغه شان د کمپیوټر خو زما هم زده وای وای ډېره مزه به یې کړې وه نو ته به ورته وایې چې راشه اوس زه درته وښیم پیسې به ترې واخلې کلاس به ورته شروع کړې او بیا ما مه کې ویروئ صحیح ده که نه نو دا اوس تاسو درس وګورئ او خوند ترېنه واخلئ که څه پوښتنه وه څه مشکل زما سره شریکولی شئ زه ناوخته کوشش کوم چې لیکچر یې درته ډېرې ریکارډ کړم او درته اپلوډ یې کړم یو دانه بیا تاسو ته ډیلی اپلوډ کوم او دې شیانو ته انشاءالله چې ورډ اسانه ده دومره څه پکې نشته د خو شیان پکې مهم دي چې ورډ مو زده کړل همدا شیان اوس ګور نن ما تاسو ته ورډ کېښودل اکسل کې بیا په دې باندې منډه ده بیخیال ترته وایم ځکه تاسو الریډي دلته زده کړي دي په دې خاطر به زموږ نه ورډ لږ زیات ټایم اخلي نورو کې بیا زموږ سره مشکل نشته سیباز دی وپېژانده سیب دی وپېژانده اوپن کول دی وپېژاندل نیو دی وپېژاندل او انفو دی وپېژاندله بیا هلته دې ضرورت نشته بیا ته دغو شیانو کې لګیم بار بار وایم نه هغه باندې بیا هلته تېرېږو سره منډه ورکوو پاسورډ په همدې طریقې سره ورکول کېږي هلته هم هغه ځای کې بیا نورې طریقې هم لري لږ خو دغه شان تاسو کولی شئ چې یو ځل مو زده کړو بس دا ټولو ته شول ستا ورډ دپاره شو ایکسل دپاره شو ایکسس دپاره شو پاور پوینټ دپاره هم شو ځینې اپشن یې صحیح ده دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې پر مخ لاړ شئ